منفیم درته وایم منفیم درته وایم چې زما او د هغې څه فرق دی دا راته بیانوم انشاءالله. نو به هر کیف دا ټوکیو دی. نو که دغه انګلیش نوم رانه هیر شو خو دې ته ام البلاد وایي، لکه مکې مکرمې ته ام القرا وایي. څه کنټري آفسز نوم یې دی خو مانه هیر شو، ام البلاد ورته وایي. د دنیا سیاحین د ګران نه ګران ځای نه په ټوله دنیا کې د امریکې نه هم د هغې د هوټل ریټ زیات دی. په ټوله دنیا کې روس کې وګرځه او جاپاني او جرمني ته ګرځه، تا ته په جاپان کې به ریټ د کمرې زیات دی، ځکه د دنیا سیاحین راځي او معیشت والا دغه راځي، دا کاروباري خلک راځي ولته سوداګانې کوي. او غټې غټ بلډینګانې دي، غټ غټ اوږده اوږده 10 او 15 او 20 چاته بلډینګان، او دا داسې بلډینګان دي په داسې طریقې په خدای جوړ کړی دی چې کوږوالی پکې نشته. سړکونه او ګلی او داسې لکه د ماچس چې دا اوسپړې او دا دانې یې په ځمکه وغورځېږي داسې دا بلډینګان دي. منځ کې نهرونه تللي دي. ریل په ټول جاپان کې انډرګراونډ دی او دا یو ریل نه دی. یو ریل دلته مثلا د پیرانو په دې کندي تیر شوی دی، مثلا په ځمکه کې دننه، بل ریل دلته د سیزو کندي سره په ځمکه کې دننه تیر شوی دی، نو بل ریل هلته بانډې سره په ځمکه کې دننه تیر شوی دی، نو بل په دې بل طرف داسې تللی دی، دا بل سایډ لکه داسې ملکزو نه ونیسي تر دا خټه پورې، نو بل په دا بل شان لکه پیرانو نه ونیسي دیدارآباده پورې، داسې دا ټول د ځمکې لاندې څه داسې تللی دي او څه داسې تللی دي. خلک په ځمکه کې ورکوشي او ریل ته وخیږي او د ټکټ د اخیستو ضرورت نشته، هر چا سره خپل کارډ وي، بس کارډ ورنیسي ورخیږي، هغې نه پیسې کټ کېږي، او که کارډ نه نو ټکټ هم هلته میلاویږي او خرڅېږي. ریل ته ورخیږي، په ریل کې ښه مزېدار باتروم دی، غسلخانې دي پکې، حیران به شي. په سکندونو کې د خپل ځای ته رسې، ریل درته په خپل آواز کوي، خو هغې په جاپانۍ کې کوي پلانکي ځای ته مونږ ورسېدو، که څوک کوزېږي نو کوزېږي، خلک ترې کوزېږي. او ای صاحبه هلته کې بیا روډونو کې یو خو عام روډونه دي، لیکن هایوی بره په پول جوړه ده، موټروی چې ورته تاسو وایي په پول. زمونږ په پېښور کې یو شی جوړېده، څه ورته وایي لکه دغه بلا میټرو جوړېده، ټول پېښور یې په شرمونو شرم. دا دکان اخواني شی وړی دی، میانځ کې پکې میټرو ده. په جاپان کې ټوله میټرو په پول د پاسه تللی ده، لاندې روډ نه بندېږي. په جاپان کې ټوله میټرو په پول د پاسه تللی ده، چې څومره میټرو ده. او هایوی دا مونږ چې ورته موټروی وایو، د پېښور نه کراچۍ هلته جاپان په اوږدو ډېر زیات دی، په اوږدو د پېښور نه کراچۍ چې څومره ده د دې نه هم زیات دی. 3.5 زره کیلومیټره دا چې کم موټروی ده دا په پول تللی ده چې لاندې چاته تکلیف نه. ریلګاډي دوه دي، دوه په یو بځې په بل به راځي، او دوه قسمه ریلګاډي دي، یو هم نه دي، دوه قسمه. هغې ورته شینکاسن وایي، شینکاسن ورته وایي، شینکاسن. نو وره یو د یو طرف نه بل د بل طرف نه، دا نه چې یو په پټیشن ولاړ وي بل بابا را روان دی چې تیر شي دی بځي، یو به د یو طرف نه بل د بل طرف نه، دا هم په پول. او یو یې لوکل ګاډی دی، لوکل، هغه هم په پول. 4 ټریکه تیر شوي دي، 2 د تیزو او 2 د عامو، او هغه تیز ټرین یې د جس په رفتار سفر کوي. زه پکې په خپله رالم، داسې چاته پوټې تکلیف نشته. پلونه یې جوړ کړي دي، ټول ټرینونه بره روان دي، موټروی ټوله بره روان ده، لوکل ګاډي لاندې روان دي. دغه ټوکیو ښار کې چې داسې رشي پکې چې د حد نه وتی دکانونه، او چې کله د سکول او یا دغه چوټیانې شي د کارخانو، نو بیا په روډ باندې ګاډي بند کړي چې د خلکو ته تلل اسان شي. صاحبه د ماسپښین وخت شو را باندې، ملګرو ته یې مونځ سره بس کو، دلته خو جومات نشته، ټول د کافرانو ملک. یو ترکي هوټل کې مې روټۍ وخوړه او هغې کې غسلخانه و، هغې کې مې اودسونه وکړل او بار راووتو. نو د سړک په غاړه معمولي غوندې ده ګاډو د ودرولو یو پارک و، هلته واړه واړه پارکونه دي، 6 5 4 ګاډي پکې راځي. هلته په روډ د پاسه ګاډي نشي ودرولی. نو چې هلته پارک ته ورلم نو مې دلته بیا بانګ ویمه، د دې ښار دیوالونو ته ورم، الله خوشحالوم، د خلکو ته ګورم. نو چې ودرېد د ټوکیو مړه، یو بازار کې مې بانګ ووی، په بل کې مې بانګ ووی، پورا ازادي د پابندي نشته سرکاري ته وال. د مسلمان ډېر لوی قدر کوي د جاپان خلک.
تبلیغ پکې داسې عام روان دی سیروزې پکې لګي ګشتونه پکې کېږي اجتماعات پکې کېږي هېڅ پابندي نشته عزت وله ورکوي نو ودرېدم هلته مې بانګ ووی مې ګورم دا هلکان او جینکۍ بازار خو تاسو ته پته راکړه لکه قصهخانۍ کې او اخو صاحبه د هغوی خو جامه هم ډېره کمزورې ده د هغه هلکانو جینکو نو چې ما به بانګ وي دوی به په بله کوڅه لاړل نه خندا نه خوندي نه یو طرف ته کتل نه بل طرف ته کتل ښه مزېدار بانګ مې ووی او بیا مې هغه ځای کې جانمازونه خواره کړل لمونځ هم وکړه هم د ماسپښین هم یو ځای وکړه مازدیګر هم بل ځای مونځ وکړه یقین په خدای وکړه که موږ ته چا ویلي چې دا پارک تاسو بند کړه د هغې خو سیکنډونه قیمتي دي یو ګاډي چې پکې ودرېږي بلا پیسې ته اخلي هېڅ هم نه بلکې موږ له ریسپیکټ راکړه موږ له عزت راکړه داسې خار داسې خلک یې دی اخلاقیات تو بواسا زمونږ بس اخلاقي کنزل نشته رټل نشته دروغ د سر نه پیژني دروغ ویل خو لویه خبره ده پیژني نه چې دروغ څه ته وایي دوکه د سره نه پیژني چې دوکه څه ته وایي غلا د سره پیژني نه چې غلا څه ته وایي پردي شي له ګوتې ورولل سوال نه پیدا کېږي بل ته په بد نظر کتل سوال نه پیدا کېږي بلکې ما ته یو ملګري خبره کوله یو ډېر عجیبه وی چې هلته دا ګاډي زمونږ دا پاکستانیان دي دا ګاډي الي دا ماتی حکومت لیسنس ورکړي بې لیسنسه دا نشي کولی نو دا ګاډي هلته چلېدلې ګاډي ویا مات کي نو په کنټینرو کې بیا اچي یو بار ملکونو ته راپورځې رالېږي لکه دلته تاسو وایي دا بارملکی پرزر او دا څه شی دی ورته څه وایي دا جاپانی ده او دا پلانکی ده شوبه کې خرڅېږي نو هغې لیسنس نه بغیر دا کار څوک نشي کولی او لیسنس یې ډېره په ګرانه میلاویږي لیکن که هغوی ته پته ولګېده چې یو ګاډی ما په دې سړي خرڅ کړ او دی دا په بل خرڅوي خو عیب نه بیانوي هلته چې در باندې ګاډی خرڅوي که نه نو تا ته به په کاغذ کې ولیکي چې د دې شاک ابزار کې فرق دی تا ته به په کاغذ کې ولیکي چې انجن یې نری اواز کوي تا ته په کاغذ کې ولیکي چې په دې نری نری کرښې دي که ته وایې چې په دې کې خو نشته وایي ما ته هم نه ښکاري خو کمپنۍ لیکلي دي چې په دې کې شته کمپنۍ لیکلي عیب به درته باقاعده ښایي چې دې کې دا عیب دی مخامخ درته هر قسمه عیب ښایي دا عیب درته ښایي چې په دې کې دا به درته لیکي چې په دې کې کرښه ښکاري نه خو مشین وایي چې پکې نری کرښه شته